विस्क एआई चرته دی تاسو یې نشئ پیدا کولی نو مه خفه کیږه په دغه ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه ښایم چې ویسک اي په کوم ځای کې ده او موږ ویسک اي سره کوم استعمالولی شو. که تاسو غواړئ چې ستاسو په کارټونز یا ستاسو په نورو ویډیوګانو کې ستاسو د کرکټرونو په شکلونو کې تغییر رانشي نو موږ د ویسک اي نه ګټه اخلو. نو راځو او په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمل طریقه ښایم چې ویسک اي چرته ده او موږ سره کوم ویسک اي استعمالولی شو. نو راځو او دغه طریقه تاسو ته سټپ بای سټپ ښایم. السلام علیکم. په دغه ویډیو کې موږ دا زده کوو چې ویسک اي چرته ده او موږ سره کوم ویسک اي استعمالولی شو او د ویسک اي په واسطه باندې څه کیږي. د ویسک اي په واسطه باندې موږ کولی شو چې زموږ څومره کرکټرونه دي، معنا موږ چې کله کوم کارټون جوړو یا فر مثال یو بل څه جوړو یو ویډیو جوړو په هغې کې باید زموږ د کرکټرونو د شکلونه چې دي که نه باید په دې کې تغییر رانشي. نو دا موږ سره کوم کوو زه راځم لومړی چټ جي پي ټي ته او دې ته زه وایم چې ما ته یوه کیسه ولیږه. رایټ ښه جي تاسو کتلی شئ ما چټ جي پي ټي ته داسې ولیکل چې ما ته یوه کارټوني کیسه ولیکه چې 2 دقیقې وي او دا به زه ورکړم نو ما ته به چټ جي پي ټي یوه کیسه ولیکي. رایټ تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ. ښه جي ما دې ته ویلي وو چې ما ته یوه کارټوني کیسه ولیکه چې 2 دقیقې وي. نو تاسو کتلی شئ چې چټ جي پي ټي ما ته یوه کارټوني کیسه ولیکله چې 2 دقیقې دي. اوس ته زه څه وایم بیا له تاسو سره شریکوم. ښه جي اوس ما چټ جي پي ټي ته داسې ولیکل چې ما ته د دې کیسې د مین کرکټرونو نومونه راکړه. دا بس انټر کوم نو ما ته به چټ جي پي ټي د دې کیسې د مین کرکټرونو نومونه راکړي. ګورئ یو پاشو ده، یو ګیدړه ده، بل چې دی ملګري حیوانات دي. صحیح ده که نه؟ اوس ته څه وایم ما ته د هر یو تصویري پرامپټ راکړه. داسې ورته لیکم چې پرامپټ راکړه نو ما ته به د هر یو تصویري پرامپټ راکړي. رایټ ښه جي ما ته د هغه تصویرونو تصویري پرامپټ راکړو. زه به اوس راشم جیمینای ته، زه به دلته زه ورکړم چې جیمینای او انټر به کړم. رایټ تاسو به اوس لږ غوندې کې ویټ وکئ. ښه جي جیمینای ما ته کولاوه شوه. زه اوس راځم او دغه پرامپټ رالم دغه پرامپټ رایټ او راځم جیمینای ته او دلته زه ورکوم او دغه تصویر جوړوم بیا زه له تاسو سره شریکوم. ښه جي تاسو کتلی شئ چې جیمینای ما ته تصویر جوړ کړو. زه به دلته کلیک کړم داسې او دا به سیف اس کړم. رایټ دا ما سره سیف شي او زه اوس راځم بیا او دا بل پرامپټ رالم او دا هم دلته شی کوم پیسټ کوم چې دا هم ما ته جوړ کړي. زه بیا له تاسو سره دا هم شریکوم. تاسو ما ته لږ غوندې کې ویټ وکئ. ښه جي تاسو کتلی شئ چې دغه تصویر ما ته هم جوړ کړو. نو زه به دلته کلیک کړم را به شم سیف امیج ته او دا به هم سیف کړم دلته. اوس به راشم دا دریم تصویر به هم جوړ کړم چې دا به زموږ مین کرکټر شي. رایټ او زه به دا کنټرول ویو وهم او زه به دا هم جوړ کړم. تاسو اوس لږ غوندې کې ویټ وکئ چې دا تصویر موږ ته کریټ شي. ښه جي تاسو کتلی شئ چې دا تصویر ما ته هم جوړ کړو. نو زه به دلته کلیک کړم، زه به دا سیف امیج کړم او زه به دا هم سیف کړم. رایټ دا ټول کارونه خو ما وکړو. زه به اوس راشم او چټ جي پي ټي ته به زه یو خبره وکړم چې اوس ورته لیکم چې اوس ما ته د ټولې کیسې د هر یو پارټ تصویري پرامپټ راکړه لاین په لاین. نو ګوره ما ته اوس د هرې ټولې کیسې تصویر پرامپټونه راکړي لاین په لاین ما ته راکړي. رایټ نو زه څنګه چل کوم؟ زه اوس راځم فلو ته. اوس زموږ کار شروع شو فلو کې. رایټ زه به دلته راشم او زه به دلته ورکړم فلو. ښه جي چې موږ کله فلو ته راغلو نو په فلو کې دننه اوس موږ ویسک اي پیدا کوو. زه به دلته کلیک کړم. اوس په فلو کې دننه ویسک اي اډ شوې ده. دا په کوم ځای کې ده زه به تاسو ته دغه ځای کې ښایم. ښه جي تاسو کتلی شئ چې فلو ما ته کولاوه شوه. نو تاسو به نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ، بیا به نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. رایټ تاسو ته به څه شي فلو به تاسو ته اوپن شي. تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ ما ته به فلو اوپن شي. رایټ ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته فلو اوپن شوه. نو اوس به موږ په دې کې ویسک اي پیدا کوو چې هغه په کوم ځای کې دی. نو تاسو به راشئ ټولز ته او په ټولز کې به بیخي لاندې راشئ. تاسو کتلی شئ دلته اوس ویسک اي موږ پیدا کړو. رایټ تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ. ښه جي تاسو کتلی شئ چې په ټولز کې موږ سره ویسک څه شی دی دا دی. زه په دې باندې کلیک کړم نو ما ته به ویسک اي کولاوه شي. تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ. ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته ویسک اي کولاوه شوه. نو زه به څنګه چلو کوم؟ په دې باندې به کلیک کړم او په دې کې به هغه پکچر اډ کوم پکچرز یې
زه ورکول غواړم ما درې دانې پکچرونه چې ما جوړ کړم مین کرکټر یې نو زه به هغه ټولې دلته اوس چیک کړم اډ کړم مین کرکټر زموږ یو دا و اولنی دا و رایټ دا به اډ کړم صحیح ده دویمې موږ سره کوم دویمې چې موږ سره دا و زه به دویمې هم اډ کړم تاسو به لغونده کې ویټ وکړئ چې دا ماته راشي تاسو یې کتلی شئ دویمې ما هم اډ کړو او اوس چې هغه درې موږ سره کوم زه به هغه درېم هم اډ کړم زما درې واړه به دلته شي اډ شي تاسو به لغونده کې ویټ وکړئ رایټ چې دا موږ ته دلته راشي لږ لوډینګ کوي دلته زه کلیک کوم لږ لوډینګ یې کولو اوپن به کوم دا درې به هم موږ ته راشي او تاسو به لغونده کې ویټ وکړئ دلته لغونده کې لوډینګ کوي دا به اوس انشاءالله اپلوډ شي بس موږ دا مین کرکټر ورکو او بیا به موږ سره پرامپټ ورکو موږ ته به خپل تصویر جوړوي او په هغه تصویر بیا موږ ویډیو جوړو نو بیخي امیزینګ بیا به زموږ د ټول کارټونز په کرکټرونو کې به بالکل هم تغیر نه راځي رایټ نو ګوره فرست نمبر کې به زه دا ورکړم ګوره یو دانه خو دلته راغی بل سبجیکټ اډ کوم ګوره سبجیکټ بل اډ کوم ها ما بل سبجیکټ هم پکار دی که نه زه بل هم اډ کول غواړم بل هم اډ کوم کلیک دلته ما د پلس نشان باندې کلیک کړو زه بل ابجیکټ ورکول غواړم نو ګوره ما ته بل ابجیکټ ځای هم راکړي زه به دلته کلیک کوم چې کلیک مې کړو دا دویم ابجیکټ به دلته ورکړم راشي دویم ابجیکټ هم شو اوس دلته راځم زه یو بل هم اخیستل غواړم که نه زه مې یادېږي ما ته یو بل ابجیکټ هم راکړه صحیح شو ما له ګوره بل ابجیکټ هم راکړو صحیح ده بل ابجیکټ هم ورکولی شي دلته راځه دلته کلیک کړه ما ته بل ابجیکټ هم راکړو دلته کلیک کړه ګرانه چې کلیک کړو دا درېم پکې هم ورکړه رایټ درېم پکې هم وشو اوس څنګه چل کوم اوس به جست سمپلی زه دلته شور کوم خو دلته خپل پرامپټ ورکوم ما ته به ډایرکټ پکچر جنریټ کوي اوس زه بس راشم چټ جی پی ټي ته او لومړی سین دا دی که نه زه به دا کاپي کړم چې کاپي مې خرابه شم چېرته به راشم زه به راشم بیا ویسک آی ته به راشم دغه ځای کې به کلیک کوم او کنټرول وی به کوم رایټ اوس به دلته کلیک کوم ما ته به ډایرکټ باندې پکچر جوړوي ځکه ما آبجیکټ هغه ورکړي سبجیکټ مې ورکړي دي بس صرف پرامپټ ورکوو تصویر به جوړوي زه راځم ګورو زه بل ورکوم دا کاپي کوم بس صرف اوس ورکوه نو تا ته بس څه شی جوړوي تا ته به ډایرکټ پکچر جوړوي چې پکچر کله جوړېده کوم همدغه پرامپټ راله صحیح ده او دغه پکچر که مثال ته په ګراک کې ورکې یا فر مثال په فلو کې ورکې همدغه پکچر ورکوه او همدغه پرامپټ ورکوه نو بیا به تا د ویډیو جوړوي او د هغې په شکل کې بیخي تغیر نه راځي ګوره ما ته د خپل پرام مطابق ګوره دا جوړ کړو اوس بل ورکوم ګورئ کنټرول وی ورکوم دویم پارټ اوس ما ته جوړ کړي ګوره دویم پارټ به څنګه جوړوي دوی په کرکټرونو کې به بالکل هم تغیر نه راځي سیم ټو سیم د دوی به شیپ یو رقم وي زه له تاسو سره دا شریکوم تاسو لغونده کې ویټ وکړئ خو په ټولو کې د دې شکلونو سره یو شانتې دي بیخي تغیر پکې رانغو رایټ زه اوس راځم ګوره درېم ورکوم ها درېم ورکوم دلته بیا راځم او کنټرول وی او دا ورکوم ګوره په دې په شکلونو کې بیخي تغیر نه راځي دا هم زه له تاسو سره شریکوم ښه جي تاسو کتلی شئ ګوره چې ما ته دا هم جوړ کړو خو د هغې په شکلونو کې بیخي تغیر نه دی راغلی دا کرکټر وګوره دا ګوره کوم چې دا خیال کې راغلی دا کرکټر یې وګوره بیخي تغیر پکې نه دی راغلی زه ګوره بل هم رالم ستاسو لپاره او بل تصویر هم جنریټ کوم تاسو کتلی شئ په هغې کې به انشاءالله هم تغیر نه راځي نو دا د موږ سره د ویسک ای آی کمال رایټ تاسو به لغونده کې ویټ وکړئ زه به له تاسو سره دا هم شریک کړم ښه جي تاسو کتلی شئ ګوره چې ما ته دا تصویران جوړ کړه په دې کې هم بالکل تغیر نه دی راغلی خو تاسو لاست ون راوخلم لاست ون تاسو لاست ون هم وګورئ فرض مثال ما دا راوغسته لاین په لاین باندې مکمله کیسه ده تاسو کولی شئ په دې پکچر باندې هم کیسه جوړه کړئ رایټ او خپل وایس سره سیف کړئ رایټ یا فرض مثال وایس اوور پې وکړئ په یو ټولز باندې تاسو د پکچر نه هم یو ښایسته کارټونز کیسه جوړولی شئ او که تاسو غواړئ په دې باندې ویډیو جوړه کړئ نو هغه هم بالکل مشکله نه ده همدغه پکچر راوخله فلولی ورکړه او همدغه پرامپټ راوخله داسې همدغه پرامپټ راوخله کاپي که او دا پکچر چې د کله ورکو دا پرامپټ ورکړه او هلته ویډیو سلیکټ که همدغه پکچر به تا ته ویډیو ته چینج کړي نو هغه کار هم کولی شي نو ویسک ای آی موږ سره یوازینی ټولز دی چې دې په واسطه باندې زموږ څومره کرکټر چې دي د هغې په شکلونو کې تغیر نه راځي تاسو کتلی شئ ګوره دې کې هم تغیر نه دی راغلی خو زه بل راوخلم او تاسو ته بل هم جنریټ کړم ګوره بیا هغې کې هم تغیر نه راځي لاست ون ما راوغستو او دا مې دلته اپلوډ کړو تاسو کتلی شئ چې په دې کې به هم تغیر نه راځي نو ویسک ای آی یوازینی ټول دی که تاسو هر څومره دا استعمال کوئ که نه نو په دې کې به تغیر نه راځي تاسو کتلی شئ ټول وګورئ د الف نه واله تر ی پورې وګورئ تاسو ای ټو زی وګورئ په دې کې بالکل هم تغیر نه دی راغلی دا ولې دا د ویسک ای آی موږ سره چې دی کمال دی تاسو د ویسک ای آی په واسطه باندې دا ټول کارونه بالکل په اسانۍ سره کولی شئ تاسو کتلی شئ ما چې څومره کرکټر هم اخیستي وو په هغې کې بالکل تغیر نه دی راغلی تاسو دا ډاونلوډ کولی هم شئ دلته جست سمپل کلیک کړه او په دې باندې کلیک کړه نو تا ته به ډاونلوډ شي دې باندې کلیک کړه ډاونلوډ به شي په اسانۍ سره که تاسو سره راشئ ګوره ډاونلوډ ته راشئ نو تاسو چې کولی شئ چې موږ ته دا څومره ښایسته تصویرونه ډاونلوډ شوي تاسو یې کتلی شئ فل ایم کې وي فل ښایسته نو په زه په دې پکچر باندې هم ویډیو جوړولی شم
او په دې پکچر باندې ویډیو هم جوړولای شم او په دې پکچر باندې ځان ته یو کارټون کہانی هم جوړولای شم. نو دا د ویسک استعمال الله دیو کی چې تاسو دا خوښ شوی وي. کو تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې موږ ته سپورټ میلو شي او موږ په راتلونکي کې تاسو ته خوندورې او ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې راوړو. والسلام.